ستا د ښایست په نوم مې خیمل او سر دی زار لتا تا ته مې ویلی د زړه سر دی ستا د ښایست الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن يقذف في النار متفق عليه. عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی که پچا کې درې خبرې رالی یا الله رب العزت وچا ته درې خبرې ورنصیب کړي د ایمان په خوند باندې بدی پوسی ایمان اسلام کلمه د الله وحدانیت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت او ختم نبوت کدرې خبرې په چا کې رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پر ایمان به خوند واخلي خوند لکه کله کله موږ دا وایي یاره ماشاءالله الحمدلله ما پر خپله ځواني ډېر خوند واخیستی ما پر خپل کور ډېر خوند واخیستی ما پر خپلو بچانو پر خپل موټر پر خپله ګاډۍ پر خپل دکان ډېر خوند چې دی هغه واخیستی ډېر انسانان ستا پر ژوند یې خوند نه دی اخیستی د غمو ډک ژوند یې ډېر انسانان ستا پر کور یې خوند نه یې اخیستی په کور کې اختلاف یي جګړې جنګونه یي ډېر داسې ځوانان ستا هغه وایي یاره ما پر ځواني خوند نه واخیستی ولې دې نه واخیستی ما تعلیم ونه کوي زه ناجوړه ولم زه بېکاره ولم زه بې هنره ولم زه بې کماله ومه یو سړی دا ستا چې وایي یاره ما خوند نه دی ورباندې اخیستی ډېر انسانان داسې ستا هغه وایي ما پر اسلام باندې خوند نه دی اخیستی هغه ولې عزیزان هغه وجه دا ده چې اسلام ما او تا هغسې قبول کړی نه دی چې څنګه الله او رسول ما او تا ته فرمایلي قطعا دا نسي کېدلی اوس ورته وګوره جاپان و ما او تا ته موټر را جوړ کړي را وایستی اوس ما او تا را ولاړ سو جاپان چې کوم ټایرونه ورلګول د هغه پر ځای ما او تا نور ټایرونه ورولګو جاپان چې کومه شیشه ورلګولې د هغه پر ځای موږ بله شیشه ورولګو جاپان چې کوم سیټان ورلګول د هغه پر ځای موږ بل نور سیټان ورولګو و جاپان چې ما او تا لره په خپل حال کې زبردسته اعلی خوندوره قیمتي ګاډۍ چې د هغه جوړه کړله ما او تا را ولاړ سو هغه مې بدله کړله سټرنګ مې بل ور واچوئ ارن مې بل ور واچوئ ټایرونه مې نور د ریمانو سره ور واچول سیټان مې ور بدل کړلو صحیح سلو اوس پر دا موټر باندې هغسې خوند نسي اخیستل لکه څنګه چې جاپان ودته ورښوولی دي صحیح سلو د هغسې الله او رسول چې ما او تا ته قرآن د هغه رقم ما او تا ته دین و کلمه راښوولې ده که ما او تا هغسې کړه په خدای قسم تر ګر جهان به ما او تا ته د ایمان و اسلام محبوب سي خو چونکې زموږ ایمان و اسلام چې دی دا غرجه دی غرجه علما فرمایي که چا اسلام کلمه په دې وجه ویله چې الله به ما ته جنت راکړي دا خواهش پرسته دی نو خو د جنت دپاره ته کلمه وایه که جنت نشي ته نه وایه بعضې داسې انسانان دي چې هغه کلمه په دې وجه وایي چې الله ما د جهنم وساتي امام غزالی صاحب فرمایي دا سړی به بیرندوکی دی درپوک چې کوم بولي صحیح سلو نو خو د بیرې تا کلمه ویلې ده او بعضې انسانان داسې دي هغه وایي زه کلمه د الله دپاره وایم زما نه جنت مقصد دی زما نه جهنم مقصد دی زما وچ کلک الله مقصد دی ربیعه بصری به ویلې ولکه دا ټول جهنمونه الله رب العزت مړه کړي ورکې کې مټاوي کې او جنتونه ختم کې لا به زه هم هغسې لمونځ کوم لکه څنګه چې جنت هم موجود دی جهنم هم موجود دی جنت غواړم د جهنم پناه غواړم نو خو موږ د هغه چم کوو وایي که چیرې دا جنت د مابین ځه وباسه او دا جهنم د مابین ځه وباسه زه به هغسې عبادت کوم لکه چې څنګه ما د جنت و د جهنم په موجودګي کې کوئ دې ته عبدیت وایي دې ته بندگی وایي دې ته تقوا وایي دې ته اصل ایمان چې دی هغه ویل کېږي په موږ کې دا رقم څوک نشته تقریبا په موږ کې بیخي که درته وایم پر داروی زمین باندې که 15 کسان اولیاء پیدا سو الله والا پیدا سولو تقریبا دا شی چې دی هغه نایاب دی هغه ورک دی هغه نشته صحیح سلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اولنۍ خبره دا ده که پر ایمان خوند اخلي پر اسلام خوند اخلي پر دین باندې خوند اخلي هغه دا ده
چې من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما. اول شرط دا دی چې الله او رسول به تر ګرد دنیا وتا ته محبوب وي. تر ګرد دنیا که وږی وي و سړی وږی و ده ته محبوبه چې شته خوراک دی، که تږی وي و ده ته محبوب نه پلار دی نه مور دی نه ورور دی نه پیسې دی، یو شی نه دی، خالی یو ګلاس اوبه دي. صحیح سلو. اوس فرمایي الله د الله رسول که ته په دنیا کې تر هر شي په اخوا الله ته دی ځان نږدې کوي، الله در باندې ګران سو، د الله سره د محبت سلو، د الله او د رسول سره د محبت سلو، پر دغه ایمان باندې بیا ته خوند واخلي، پر دغه اسلام هم خوند واخلي. اوس موږ ته خو بچان ځان ته را باندې ګران دي، مور پلار ځان ته را باندې ګران دي، ځان ته را باندې ګران دی، دنیا ځان ته را باندې ګرانه ده. په دغه ګرانش کې موږ الله او رسول مو راچولي دي. ګوره زه هم دا مسجد غټ دی، دا شار غټ دی، دا صوبه غټه ده، دا وطن غټ دی. صحیح سلو. دا دنیا غټه ده، زه راولاړ سم د الله عرش و کرسي مو دغه غټوالي ته ورواچوم. اوس په کار خدا نه و چې ما دا وویل چې دا مسجد غټ دی یا دا شار غټ دی، د دې خدا معنا نه ده چې یاره اوس د الله رب العزت عرش م زور واچوم. د الله عرش ته څنګه ورچې؟ زه اوس هم پر ما پلار ګران دی، پر ما مور ګرانه ده، پر ما بچان ګران دي، پر ما ځان ګران دی، پر ما الله ګران دی. دا خو څه کمال نه سلو. وچه کلکه خبره به دا یې چې پر ما الله او د الله رسول چې دی هغه ګران دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویل ول یا رسول الله، پیغمبر صلی الله فرمایل تر هغه ساعت یو سړی مؤمن نشي جوړېدلی چې تر ځان تر بچانو تر دنیا زنه یې مور باندې ګران سوی، زنه یې مور ته محبوب سوی. حضرت عمر فاروق ویل یا رسول الله در مور را باندې ګران یې، تر پلار را باندې ګران یې، تر اولاد را باندې ګران یې، تر ځان نه یې را باندې ګران. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل نو ستا ایمان کامل نه دی چې تر څو تر ځانم زه پر تا ګران سوی نه یم در هغه ساعته ته مؤمن جوړېدلی نه شي. دی ناست ساعت کوي سوچ بیا یې ویل یا رسول الله تر ځانم را باندې ګران سوې یا را باندې ګران یې. د الله رسول ورته وفرمیل اوس ته کامل مؤمن سولې، ته اوس کامل مؤمن سولې. اشه اوس موږ در ځان پر موږ مسجد ګران دی؟ قطعا نه دی ګران، بالکل نه دی ګران. که پر موږ باندې تر ځان مسجد ګران وای، ما او تا به په خیرنه خولۍ کې لمونځ نه کولی، ما او تا به په خیرنو هغه مردارو کالیو کې د مستریانو لمونځ نه کولی، ما او تا به په هغه مردارو جرابو کې چې مردار بوی ځي ګوټو کې نو دې جرابې پښو کړي بیا راسې، ما او تا به هغه نه کولی. چونکه ځان را باندې ګران دی، الله او رسول نه دی را باندې ګران. ځکه د الله رسول فرمایي قطعا ته پر اسلام باندې خوند نه شي اخیستلی. که خوند اخلي ته به اول دا کوي تر ګرد کائنات به وتا ته الله او رسول چې دی هغه در نږدې کېږي. او که په کائنات کې ایسي یو څوک تر الله او تر رسول وتا ته در نږدې ولو، نو پر ایمان باندې خوند اخیستلی نه شي، قطعا نه شي اخیستلی. صحیح سلو. دا یوه خبره سوله. دویمه خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن احب عبدا لا يحبه الا لله. ته په دنیا کې د چا سره محبت لرې، مینه لرې، الفت لرې، خالص د الله په خاطر به لرې. که ستا په دنیا کې د چا سره محبت خالص د الله دپاره و، د الله رسول فرمایي ته به پر ایمان باندې خوند واخلې، پر اسلام باندې خوند واخلې، پر دین به خوند واخلې. اسانه خبره درته کوم. اوس ورته وګوره عزیزانو، ما او تا خپل بچان مړوو، دا بچان دا زما استاد ځان دی، دا زما استاد بچان دا زما استاد ځان دی، دا ما او تا مجبور یو. که خدای نعوذ بالله خوشحاله کېږي که ناراضه کېږي، ما او تا بیا مړوو. اوس یو سړی راولاړ شو، د یو یتیمانو کور یې پیدا کوي، د کونډې کور یې پیدا کوي، د یو بېوسه و بېچاره و مهاجر کور یې پیدا کوي چې د ماښام ګوله یې نه درلوده. ته په پوهېدل یې چې دا عزتمن سړی دی، راغلی دی د باره څه، اوس سوال هم نشي کولی، غلا هم نشي کولی، د چا د کور دروازه هم نشي ورټکولی. اوس ته راولاړ شولې، یو پارسل وړه دې راواخیستل، غوړي دې راواخیستل، د هغسې خواږه و ترخه دې راواخیستل،
دا دې د کور دروازه ور وټکوله ور دې کړل هغه ته نه پېژندلې تا دی نه پېژندی په توره تیاره کې دې ورکړلو اوس دلته خو نو بل غرض مقصد نسته خالص الله دی خالص په خدای قسم دا د خپلې خولې په خوند به پوه سې چې الحمدلله دا ستا زړه به دومره خوشحالي وکړي ماشاءالله یاره نن ته ګورې ته پر لارې روانه دی چا موټر بند دی دکه دې ورکړله موټر یې خراب و نه په پیه دی ته په پیدل یې ورلې د موټر در برابر کړي صحیح سلو اوس په دې کې ستا هېڅ غرض نشته ماشه یوه د الله څه چې یاره بندګي ده مسلماني ده امسایهتوب دی ایمان دی اسلام دی انسانیت دی انسانیت خو بیا اسلام نسته نو انسانیت اوس کافر هم انسان دی رالی دا کار دی وکړه یاره د الله بنده دی دا کار به زور وکړمه په خدای قسم د خولې په خوند به پوه سې چې دا زما خوله خوږه سوله پر ایمان باندې به خوند واخلې پر ایمان زموږ په دنیا کې هر شی دا غرضي دی څوک د چا داسې چا سره تعلق نه ساتي چې د هغه د خوا دې ده ته اوبه ډوډۍ عزت دنیا منصب روپۍ صحیح سو دا شان درته نه رسېږي او بیا د چا احترام او عزت چې دی هغه کوي دا تقریبا نسته صحیح سلو که دا غواړې چې زه پر ایمان او پر اسلام خوند واخلم د الله په خاطر د چا سره محبت کوه د الله په خاطر معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ورجه در لاس نیولی و ورته ویلی ول معاذ ده ولها ول په خدای قسم ډېر راباندې ګران یې په خدای قسم ډېر راباندې ګران یې معاذ بن جبل ورته ویل یا رسول الله په خدای قسم پر ما هم تر مور و پلار ډېر ګران یې صحابو چې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویلې ول زما مور و پلار دې پر تا قربان یې دا ګپه نه وه دا داسې نه و چې داسې یو توری مشهوره توری و نو بس د خلکو پر خوله کښې وتلی و دا توری وایي داسې نه و حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه راغلی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ستا په خدمت کې هر سیکنډ زه حاضر یم ته ما ته خپل خدمت ویلی سې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ته به داسې وکړې ورسه د پلار سر دې راوړه پلار یې کافر ول د پلار سر راوړه یاره دا توری راواخیسته چې دا په منډه سوی دی لکه غږ چې پر کړی دی ورسه د ابوجهل سر ماله راوړه د پلار غې ورته ویل د پلار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل د پلار سر دې راوړه یاره چې دا توره یې واخیسته چې دا روان سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وده راس چې رالی ول زه دې له نه یم راغلی چې زه په زامنو باندې پلرونه چې دی هغه مطلب خوش کمه زه دې دپاره نه یم راغلی ما خالي تا ازمولې بس ته کامیابه شوې په خپل ایمان او اسلام کې ته کامیابه شولې عجبه خبره بله درته کوم دا زموږ ایمان دا زموږ د خولې دی د زړه نه دی زموږ و زړه ته ایمان او اسلام نه دی تېر سوی په میراث کې راپاته سوی دی دین او اسلام د بابا او د ادي او د نیکه او د ور نیکه هغه مسلمانان تېر سوي دي الحمدلله موږ ته را رسېدلی دی اوس و موږ ته دنیا نږدې ده تر اسلام ولې اسلام موږ ته مفت میلاو سوی دی صحیح سلو او دنیا موږ له په منډه میلاویږي نو هر سړی دا خیال کوي چې یاره دا شی په منډه میلاویږي دا مفت میلاو سوی دی نو د مفت چې احترام او قدر چې دی هغه نسته نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل ته څنګه سولې ته په ایمان کې ستا ایمان چې دی هغه پر رسول نو معاذ بن جبل ته ویل په خدای قسم ډېر راباندې ګران او بیا ما درته ویل چې د صحابو دا کار نه و چې هغه مطلب را ولاړېدل خالي د نامه دپاره چې الله ورور بس ټیک ته صحیح ده اوس نو خبره د نبي رسول نه ابو عبیده بن جراح رالی پیغمبر علیه السلام ته ویلې ول یا رسول الله ما ته اجازه ده چې زه دا زما پلار مړ کړم پیغمبر علیه السلام ولې وژنې ول یا رسول الله اکثره په تا پسې ډېر بد وایي نو خو ایمان یې نه و راوړی پلار یې په تا پسې ډېر بد وایي پیغمبر صلی نه اجازه نشته نه به وژنې چې د پیغمبر علیه السلام سره د چا محبت نه وای څوک به د چا پر سر باندې پلار وولي مور به وولي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل بابا ابو قحافه نومېدی سپین ږیری سړی و د نوي کالو پر دا مخ یې وهلی و خپل پلار یې وهلی و پلار ایمان نه و راوړی بیا راغلی نبي علیه السلام ته کیسه وکړه ولې یا رسول الله نه مې داسې طبیعت خراب دی ولې خیر داسې مې خپل پلار چې دی هغه پر مخ ووایي دا ولې دې وایي ولې یا رسول الله بس په تا پسې ګایدی ستا د ګایدلو تاب ما نه درلودی ستا په تا پسې د بدو ویلو ما تاب نه درلودی صحیح سره
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په یو جنگ کې وو او د زوی په کافرانو کې ولاړو د پیغمبر علی السلام ملګری بیا چې کله زوی ایمان راوړي اسلام راوړي هغه بابا به خیر ډیر ورته مالر په مخ رااله ما وهلې شو په تور ما نه وایل سړی پلار دی پروانه لري ابو بکر صدیق ورته په خدای دې قسم کتز ما مخ راغلی ما ته پرې شوی د اسلام په نامه ما والله ک پرې شوی صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي کستا په دنیا کې د چا سره مینه ده خالص د الله د رضا د پاره وي اوس اولاد چې کوم دي عزیزان واخو اولاد دي پر مطلب حیوانانو باندې هم خپل اولاد چې دی هغه ګران دي پر انسانانو باندې هم ګران دي اوس ته د چا سره مینه محبت لري خالص الله دی مقصد دی د الله رسول دی مقصد دی پر ایمان به خوند واخلي ایمان پر اسلام به خوند واخلي پر دین باندې به خوند واخلي او موږ تقریبا غرضی دنیا سوله چې غرض نور باندې ووینو دا حیوانان دي حیوانان ته اوس غوی ته شپشتي ونس واشه ونس دی تعالی خپل رازغلی داغه غوی ته زر واره وای چې راس نه دل راځي ولی ځکه دغه د غوی د وشو د شپشت سره چشتي غرض دی خامخا پسې راځي ټوټه یې مشلې رسې مشلې تا په سر مو یو هغه شی چې دی هغه اصول یې دا زموږ ژوند دا رقم دی هر سړی دا غواړي چې ما ته خپل حصه ورسېږي بل مشوره وه ځکه موږ ناکام هم یو ذلیل هم یو او خوار هم یو صحیح سلو بیا نو پریشانی ډېرې دي پکې بیخي ډېرې پریشانی دي نو د الله رسول فرمایي کته پر ایمان خوند اخلي هغه اول شرط دا دی تر ګرد کائنات و تا ته الله او رسول در نږدې کېږي پر تا به ګرانېږي صحیح ده او دویمه خبره دا ده کته د چا سره تعلق لري د الله په خاطر به لري دغه تعلق تقریبا ډیر کم چې دی هغه داسې دی د علماء سره د چا تعلق د شیخ صاحب رحمه الله مولانا زکریا صاحب مشته نه دی لیدلی زه پیژنم زما ورسره ډیره مینه ده د الله په خاطر مې ورسره مینه ده چې د دین خادم ولو زمين ورسره لرم مولانا الیاس رحمه الله د دین خادم و د اسلام خادم و د دعوت کار په مخ واغستی ما نه دی لیدلی نظمر د زمانیه دی زما ورسره مینه ده داسې د دیوبند ټول علما را واخله زما ورسره مینه ده صحیح سلو دا رقم اولیاء را واخله دا رقم تابعین را واخله دا رقم تبع تابعین را واخله دا رقم بیا لوړ پسې ولاړ سه صحابه کرام را واخله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح سلو دغه یو شی و ما تا تر پاته سو دي د الله په خاطر ما تا د چا سره مینه لرو د الله او دلته چې دا ژوند دي پاره کې تقریبا مجدا شنوي د مړو سره د الله په خاطر مینه لرو د ژوندۍ سره د غرض په خاطر مینه لرو او درېمه خبره ده د الله رسول فرمایي ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار رواه بخاري ومسلم یو سړی چې جهنم ته ورچې جهنم ته دا خو ډېر ګران کار دی جهنم خو ما ډېر لوی شی یاد کړي دغه تنور به یاد کو یو سړی دشمنان په زور ونیسي تر لاسو تر پښو بیا دغه تناره ته لاندې ورواچي او تنور بل سوی نو څه حال وي خدا یو دا باکستانه چې ما وتاو دا یو لیټر دا غوته لږ خشه وسوځل چې په لاس ورځ دا جوړیږي او د الله رسول فرمایي هغه سړی به پر ایمان خوند واخلي چې د اسلام سوتل ودته دون ګرانې لکه ورته ځان اچول او دومره به ګرانه نور تشکاري لکه د ایمان وتل بیا د پر ایمان باندې خوند اخستلی هغه سړی پر ایمان خوند اخستلی چې الله او رسول تر ګرد دنیا ودته ونږدې سي پر د ګران سي دویم هغه سړی دی چې چا سره تعلق لري د الله په خاطر تعلق لري دریم هغه سړی دی چې د کفر لره واپس لل تر دې لا ګرانه بولی چې یاره ورته ما ورچې په ور کې زس بدل کېږم یو سکند نه پاتېږم تر ور لا هم ګرانه بولی چې یاره زه به ځم اسلام به پرېږدم الله او رسول به پرېږدم دغه مثال چې دی هغه صحابه کرام ژوندی کوي دا کردار صحابه کرام ژوندی کوي اوس هم مسلمانانو کې ډېر مسلمانان سره د الله او د رسول په خاطر خپل سرونه ورکوي صحابه کرامو کې به داسې پیښه شول مجاهد به ونیوي چې ونیوي لکه زموږ د افغانستان څونه مجاهدین امریکې بوتو کیوبا لره څه یې نه په وکړلو څه یې نه په وکړو لڅ یې نه کړلو لیوني شپې نه کورله په شپو شپو یې بتۍ نه ور باندې لګولې لایټونه هغه سرچ لایټونه چې بولي هغه یو سکند خوب نه جن کېږي
په باټلي کې به سر نور ووایي چې بیا به مطلب هغه په اوبو کې به سر نیولی 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 3 4 10 منټه په اوبو کې لاسونه به داسې ورتړلي وو چې راوخته ول ووایه څنګه دا لاره پرېږدي هغه ول دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی بیا به لڅ کړو بیا به ښځې بیا به سپیان بیا به بل بیا به کرنټونه هېڅ مجال دی که یو سړی یو قدم پر شا راغلی دی دا ایمان دی دا اسلام دی صحابه کرامو کې به داسې پېښه سوله چې مطلب کافران به راولاړ سو یو صحابي به ونیوی و دغه ته به مطلب دا تیل به وایشول دا خو در اوسه نه دی پېښ شوی او چې تیل یې شېدلي به یې څوک راچول دا به یې ور واچوي ژوندی ول ووایه خالص ما پر ځای پیغمبر علیه السلام وایي بس نور څه مه وایه ایمان مه پرېږده اسلام مه پرېږده خدای مه پرېږده خالي دا خبره وکړه چې زما پر ځای باندې څوک وایي نبی علیه السلام هغه ول دا نشي کېدلی زما پر ځای زما مور پلار وای پروا نه لري خو زه پیغمبر علیه السلام دا نشي کېدلی حتی ول د پیغمبر علیه السلام یو بیشته مبارک او زه ګرده چې د پیغمبر علیه السلام یو بیشته مبارک سوځل کېږي او زه ګرده سوځل کېږم لا زه دا وایم زه سوځل کېږم د پیغمبر علیه السلام یو بیشته مبارک بچاو دا چې شو دا ایمان ولو نو ته بیرته د ایمان څخه کفر لره تلل داسې ګرانه بولې لکه اور ته اچونګه دا 3 خبرې چې په چا کې رالې هغه پر ایمان هم خوند واخلي پر اسلام هم خوند واخلي الله او رسول تر ګر کائنات پر تا ګران د چا سره تعلق د الله او د رسول په خاطر او بیا د ایمان څخه واپس تلل ور درته اسانه دی تر دې چې ته بیرته کفر لره ځې دا پیغمبر علیه السلام فرمایي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل رواه مسلم أجي صاحب تقوى ولا ريجنا بيتول سر شوري ساده وجز ما سبق قرد سر چپا ورستاد نو خبر داسې ده چې د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ به اعلان وسي چیرې دي هغه یاران چې د الله په خاطر یې مینه سره کوله چیرې دي هغه یاران چې د الله په خاطر یې مینه سره کوله أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل الله رسول فرمای الله له جانب اعلان وسي چیرې دي هغه یاران چې د الله په خاطر یې مینه سره کوله هغه د نن راولاړ سي نن هیڅ چاته سایه نه میلاویږي د الله رسول فرمایي الله فرمایي سایه نسته یو زما د عرش سایه نه ده زما د عرش سایه ده زما د عرش تر سایه لاندې چاته اجازه زه ورکوم دا په هغې کې دا کسان هم شته چې د الله په خاطر یې تعلق سره ساتئ د الله په خاطر اما درته ویل د وښو د غویې په خاطر نه چې هلته غرض و په مابینځ کې خالص د الله په خاطر خالص د الله په خاطر هغه دې راولاړ سي نن هېڅ چاته سایه نسته لمر به د الله رسول فرمایي یوه نیزه قدري یوه نیزه به لمر انسانان به څوک تر ګوډو په خولو کې ډوبي څوک په تر نامه ډوبي څوک په تر سینې ډوبي څوک په تر خولې ډوبي په دغه خولو کې د الله رسول فرمایي الله فرمایي نن زه هغه چاته سایه ورکوم چې دغه سایه بیا بل ځای شته نه هغه دغه د زما تر عرش لاندې راسي هغه 2 یاران دي نسته دا رقم څوک نسته هغه یو ابوبکر صدیق او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید دغه یو مثال درک نور تقریبا نسته غرض وغور سړی د خدای په نامه په سل کاله څورت وای مسکین په مخ راکا چې د مسجد دروازه ورته بنده وسې سلو دا زموږ ایمان دی دا زموږ ژوند دی وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحب إلا لله د الله رسول فرمایي که یو سړی خوند ورکوي دا شی خوند ورکوي چې یاره زه پر ایمان خوند واخلم زه چیش وکړم هغه دې راولاړ سي د چا سره مینه کوي د الله په خاطر یې کوم چا سره محبت د الله په خاطر بل شی په مابینځ کې نه وي غرض نه وي خالص د الله دپاره څنګه ګرانه خبره ده عزیزانو موږ څونه ورک یو موږ څونه شاته یو موږ څنګه شاور ګرځولې دې خبرو ته لیکن بیا په یوه خبره مې ډېر زړه ښه سي الحمدلله ثم الحمدلله د صحابه کرامو سره خو زموږ مینه په دا وجه نه وي چې یاره دوی د قیامت ورځ موږ سپارش کوي په دا وجه نه ده که الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ به هېڅ څوک د چا سپارش نه کوي صحابي به هم نه کوي
په خدای قسم زموږ د ابوبکر صدیق سره هغسې مینه ده، والله د حضرت عمر فاروق سره مې هغسې مینه ده، والله د 1,40,000 صحابه کرام د هغو سره زموږ مینه ده. صحیح سلو دا د چا په خاطر ده؟ د الله په خاطر. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولې زموږ مینه ده؟ د الله په خاطر. مولا اشرف علي تنوي صاحب لیکلي دي یو بزرګو د الله رسول په خوب ولیدی، د الله و رسول ته ویلې ولې یا رسول الله ستا د وجې لما الله پاته دی، ستا د وجې لما الله پاته دی، یعنی زه ستا سره دومره مینه لرم. د الله رسول ورته وفرمیل دا هم د الله دپاره دی، ته چې زما سره دونه مینه لري دا هم د الله دپاره مینه را سره لري، دی خو نه دی چې د الله د غیر د وجې را سره لري. که الله زه نه وی نبي کړی، الله زه نه وی محمد کړی، الله زه نه وی کړی رسول، الله زه نه وی ستی نبي کړی، نو ستا زما سره بیا تعلق و یا نو خو نه ولاوه. نو خو چونکې دا موږ د نبي علیه السلام سره تعلق ولې لرو؟ دې بزرګ ورته ویلی ول ستا د وجې له ما څه الله پاته دی، زما ستا سره دومره مینه ده. الله رسول څومره ښایسته جواب ورکړي، والله تا چې زما سره مینه ده دا د الله په خاطر ده، پریشانه کېږه ما. او عجبه خبره به درته کوم. مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي د انسانانو د الله سره دومره مینه او محبت نشته لکه د الله د رسول سره چې دا ولي ډېر انسانان د الله سره هغومره مینه او محبت نشته لکه د نبي علیه الصلاة والسلام سره. تنوي صاحب ډېر زبردسته وجه ویلې ده، هغه وجه دا ده چې د الله مثل نشته، مثل د الله مثل نشته، د الله په شان بل ذات نشته. نو لہذا موږ الله لیدلی نه دی، پر الله باندې زموږ په غیب ایمان دی چې څنګه دی زما ور باندې ایمان دی. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثل خو د انسانیت په حواله سته. اوس پیغمبر اسلام خو انسان او بشر و، نو اوس د بشر سره تعلق ساتل سره کم راځي، مینه سره کم راځي، محبت سره کم راځي. دا انسان محسوسولی سي چې زه د بنده سره تعلق کوم در کومه حده پرې کوم. د الله سره اوس موږ نو څه کوو، موږ څه ووایو د الله زه څنګه خدمت وکړم؟ نیسم کولی. یو الله په خپله خالق دی، مالک دی، زه څنګه نه خوراک کوي، نه چښاک کوي، نه خوب کوي، نه ناسته کوي، صحیح سلو، نه مطلب د چا سره اوسېدنګه کوي، استوګنه کوي لکه مخلوق چې څنګه کوي. نو لہذا موږ په هغه پسې رسېدلی نسو، دا زموږ عقل یې نسي فهمولی. نو چې نسي فهمولی بس آمنت بالله، زموږ پر الله ایمان دی. څه رقم دی ایمان دی؟ چې څنګه الله ویلی دی، چې څنګه الله دی. او پر پیغمبر علیه السلام دی څنګه ایمان دی؟ پیغمبر علیه السلام دا رقم صورت مبارک، دا رقم چهره مبارک، دا رقم بدن مبارک، دا رقم لاسونه مبارکان، دا رقم زلف مبارک، دا رقم عمامه مبارک، دا رقم د پیغمبر اسلام مبارک لنګ را واخله، د پیغمبر اسلام چوټي را واخله، د پیغمبر علیه السلام مسواک را واخله، د پیغمبر اسلام خوراک را واخله، د پیغمبر اسلام بستر را واخله. دا ټول شان ستاسو په ژوند کې خوراک مر سره کم کو، پیغمبر اسلام خوراک کوي، شاک مر سره کم کو، پیغمبر اسلام شاک کوي. تعلق ز سره څنګه وساتم؟ اوس دا خبره رااله دا مش فهمولې سن. لہذا د پیغمبر علیه السلام سره چې محبت ډیر دی هغه په دې چې موږ فهمولې سو. د الله سره چې موږ تعلق دی موږ نه فهمولې، هیڅ نه فهمولې. و د پیغمبر اسلام مجلس سره خلک رال، پیغمبر اسلام پر لاس مچکی، پر پښو به مچکی، ډوډۍ به ورته وکړله، پیغمبر اسلام مبارک ته به کالی ورکړلو، پیغمبر علیه السلام به د ځان سره پر سوارلی باندې یو ځای بوتي. صحیح سره دا فهمول کیږي، دا محبت و الله رب العزت خو ټول شان سره منزه دی، پاک دی. نو لہذا موږ الته فهم نه رسیږي. فهم دا سترګې تر یو حد پرې دید کول، دغه په خوا شي نه ویني، غوږونه تر یو حد پرې اورېدل، دغه په اخوا چې ځای هغه نشي اورېدلی. دا غرکم دا دماغ نه دی، عقل دام تر یو حد پر تللی، دغه په اخوا باندې بیا شي نه لري. لہذا د هغه حد را په دې خوا موږ وایو آمنا وسلمنا، پر الله مې ایمان دی. بالکل یو ذره په دې کې گنجائش نشته چې ایمان پرېږدم. څنګه ایمان دی؟ څنګه د الله رسول موږ ته فرمایلی دی. صحیح سو څنګه د الله رسول مو ته فرمایلی دی. نور خدای الله رب العزت ذات خو د خدای قیامت پر ورځ باندې بیا کې خبرې معلومیږي چې څنګه ذات دی، څنګه خبره ده. دا زموږ خو ډېر لا ډېرې کوچنۍ دي. حمد الله لري چې موږ ته اجازه راکړې ده چې ما یادولی چې په داخله که د مالدارانو خلکو وس رسېدلی وای، پر غریبانو به پابندي نه وای لګولی چې زما نوم به نه اخلې، زه وګوره ته وګوره، لګولی یې لیکن الله رب العزت خدا دې موږ ته یې منو، ایمان مې دی.
عظیم ذات یې او عظمت یې دومره عظمت یې زما او ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ادنا چې ادنا جنتي نه دی د هغه چې په جنت ننوځي د ده 2000 کاله جنت وي د دې ځای ته اوس روان شه په 2000 کاله کې به هغه ځای ته ورسېږي کم سے کم جنتي چې په ژوند کې یو واره کلمه ویلې او پر هغه کلمه مړ سوی و 2000 کاله د ده جنت دی نو چې دا ادنا چې ادنا مخلوق داسې دی نو الله څونه دی پیغمبر اسلام فرمایي د الله رب العزت عرش چې کوم دی 50000 کاله سور دی 50000 کاله چې دی هغه اوږدوالی دی 50000 کاله د الله رسول فرمایي دا اوم ځکه اسمانونه نه دي دا و عرش ته دی معلومیږي لکه سړی چې اوس مشرق مغرب شمال جنوب دا ګرد میدان کا پر دې باندې تر ولاړ شي یو ګوت کې کښېږده ګوت کې تک کښېږده مشرق مغرب شمال جنوب بس دا ګوت کې څه رقم معلومیږي الله رسول فرمایي دا اوم ځکه و اسمانونه دا و عرش ته دا رقم معلومیږي دا و عرش ته دا رقم معلومیږي نو څونه لوی رب سول الله فرمایي تیز ما صفاتونه شروع کړي دغه د سمندر نه دي سمندر شایي کوي ګرد مخلوق ورته وجوړي زما صفاتونه لیکي الله فرمایي دغه شایي به ختم شي الله فرمایي او سمندر به نور راوړو و سمندر نور شایي کوي زما صفاتونه فرشتي انسانان ملائکه جنات مخلوق ټول ورته وجوړيږي الله فرمایي دا شایي به ختم شي اته سمندر شایي به ختم شي الله فرمایي زما تعریفونه زما صفاتونه نه ختمېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ماته الله ویلې ول په اسمانو کې و فرشته د ستا امت ته کیسه وکړه ویل داسې فرشته ده د دې وژې سې ونسې تر دغه غوږ نه دی دا نرمې سې 200 کاله لاره ده 200 کاله د دغه وژې سې ونسې تر دغه غوږه پورې 200 کاله لاره ده دا په اسمانو کې فرشته ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا فرشته په خپله نه ده په خبره چې الله چیرې دی دا فرشته په خپله نه ده په خبره چې الله چیرې دی اوس ولګوئ اندازه د جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام 600 وزره دي 600 وزره دي په یو وزر کې الله دومره قوت یې شي دا اوم ځکه واسپانونو پر دبل خړړه ولې اوس دا خبرې خدای رقم خبر دی کښنه بچی دی د درو کال څلور کال دی هغه یو من شي پورته کولی شي نیس پورته کولی چې ته دغه دا یو کښنه و بل کښنه ته وای دا رقم خلک ستا دغه ډبره پورته کولی شي یو من دی اصل کیلو دی 200 دی پورته کولی شي او دا کښنه به څنګه ورتاري یا به څنګه خبره دا دونه ډبره څوک څنګه پورته کولی شي لازم او ستا عقلونه ما ته دا رقم کښنیانو د الله رسول مشته خبره وکړه چې نبی دې زما او ستا رسول دی وزما او ستا عقل یې راینو څنګه درې د دونه مځکه واسمانونه او جبرائیل امین علیه السلام په دغه مځکه واسمانو کې څنګه وسیږي چې دې رقم ځای لراله آمنت بالله د الله رسول پر بس ما ایمان دی څه رقم وسیږي د الله رسول فرمایي چې کله الله اسمان پیدا کړی ځکه واسمان دا غي ورته څه باج فرشته پر منځه ولاړې دي باج پر رکوع دي باج پر سجده دي باج پر التحیات نه ثابت قیامت پر هغه رقم صحیح سره د هغه ورځ هو وای څونه غټه خبرې دي څونه لوړه خبرې دي الله رسول فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت دی قول دی حضرت پیغمبر اسلام سره نقل کړی دی زر مخلوق الله پیدا کړی دی زر په دې کې 600 چې دی هغه په سمندر کې دی او 400 پر ځمکه باندې یو مایه په زرو قسمونه دي 400 پر ځمکه باندې وسیږي 600 په سمندر کې دي مجه سمندر کې یو مایه وسیږي سونه لوی الله دی دغه الله ته ما تاسو سجده لګو دغه الله ته ما تاسو سجده لګو موږ بیا څه چم کو بیا راولار سو بنده ته سجده لګو اوس بنده خلا بیا هم ژوندۍ دي زمې شي صرف خو د جیب سره او بس درخ به کې هغه چې په دا قبر کې پروت واغه ته سجده کوي هغه ته چش در کوي په خدای قسم که اجازه د قبر وای چې قبر ته سجده کوي والله العظیم ابو بکر صدیق بس شفاء ورځ د نبی سره قبر ته سجده پروت دی ځکه تر دې بیا غټ مهربان انډوالو دوستو ملګری وفادار چې دی هغه نو نه د کړه سجده نو ما ته ولیکو مخلوق لاړی مخلوق داسې مسخصلو چې د زمزم په اوبو کې بیماری ویني د څاو د کوهي په اوبو کې بیماری ویني بیا د بیماب د غوا په بولو کې هغه شفا ویني د انسانان داسې مسخصل
دا انسان عجبه شی دی چې یو واره پر اور رالی پر اور بیا وغواتم سجده لګي پر اور رالی او چې کله پر نار راشي چې یا بیا د الله م انکار کوي. دا اوس که ویډیو چا راستولی وایو څوک سپی مردار سوی بیا په قبر پټ کړی و بیا هغه رقم غلام پر قبر باندې ورواچول دا د یو پیر سپی ول دا چش دی بس دا یو الحمدلله یا الله تر هغه سپي بالا نه یو تا ماته ایمان را کړی دی زما د اختیار کار نه دی دا ما ته چې ایمان میلاو سوی دا الله را کړی دی په خدای قسم دا زما اوس ته اختیار نه دی چې ما ته یې پرېږدو دا د الله اختیار دی. یو سړی اوبه ته سجده لګوي په خپل لاس یې پیدا کړی دی جوړ کړی دی. یو سړی غوا ته سجده کوي یو سړی په هندوستان کې مژکانو ته سجده کوي یو سړی مږو ته کوي یو سړی سپی ته کوي ما ورته چا ته کو لا اله الا الله ته کو محمد رسول الله ته اجازه نشته ما ورته سجده ورته وکړو صحیح سلو نو وستا اندازه ولګو څونه ورک دنیا ده بس پر دا به بیریږي چې یا الله ایمان را سوان اخلي اسلام را سوان اخلي قرآن را سوان اخلي او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت زموږ سوان اخلي چې زه دا ووایم چې یاره نبی علیه السلام زموږ نبی نه دی العیاذ بالله. نو معلومه ده سوز ما ستا په اختیار یو شی نه دی ات یوه ذره او ما ورته چیش لیدلی دی ما ورته لیدلی چیش دی مشرق چیرې دی مغرب چیرې دی شمال چیرې دی جنوب چیرې هو وای توبه. ها نو د الله رسول فرمای من سره ان یجد حلاوة الایمان فلیحب المرء لا يحب الا لله رواه الحاکم. یعنی که څوک دا غواړي چې زه پر ایمان خوند واخم پر اسلام خوند واخم پر کلمه شریفه خوند واخم هغه د چا سره چې تعلق لري د الله په خاطر د تعلق سره ولري د الله په خاطر او د الله په خاطر تعلق درلودل ډېر ګران کار دی مشکل کار دی. اوس بیا به دا وایي چې یاره زه په دې کې څه غرض لرم چاته سلام وایم السلام علیکم نه یې پېژنم نه مې تعلق ورسره شته نه مې لیدلی و السلام علیکم دا د چا د وجې سلو دا د الله د وجې سلو. خو بس عزیزانو الله د ایمان نه رساخلي او الله د اسلام نه رساخلي الله رب العزت د خپله کلمه شریفه نه رساخلي ټوله دنیا دی خدا نه خواسته ولاړه سي الله د ایمان او اسلام نه دا زموږ دعا ده دا زموږ خواست دی دا زموږ زاری دی. او که نعوذ بالله دا دنیا الله په دنیا کې الله زموږ څخه ایمان واخیستی د ګرد دنیا بادشاه تاکي او یو عرب نه یو کرب کاله تاکي نو کرب خو پای لري او د الله ذات پای نه لري یو کرب کاله به هم در باندې تیر سي. علما فرمایي حدیث شریف پیغمبر سم فرمایي وای په جنت کې که جنتیانو ته وویل سي چې تی به 15 کربه کاله په جنت کې یاست دی به د پریشانۍ مړه سي او نه 15 کربه کاله خو تیریږي یاره اوس ګوره ما ورته کښېني و د دوو د درو کالو اویا کاله ته د چا فکر و چې اویا کاله به تېرېږي اویا کاله تېر سو پای یې راورسېدی او د هغه رقم که جهنمیانو ته د الله له جانبه اعلان وشي 15 کربه کاله به تی په جهنم کې یاست دغه جهنمیان که د خوشحالۍ مړه کېدل په دغه ورځ به مړه سي ولې 15 کربه کاله خو پای لري نو یو ورځ به راوځي نو د الله ذات پای نه لري نو الله دا 15 کربه کاله که ما ته الله د دنیا بادشاهي راکړي د ګرد صحت او د خندا او د خوشحالۍ سره لا ختمېدل لري لا یې موږ نه غواړو. الله ستا سره مې وعده ده زه پر دې سودا نه سره کوم یو کرب نه 100,000 کربه واره په دې دنیا کې عمرونه راکوي کلونه عمرونه راکوي بچې مړ سره راکوي د ګرد دنیا بچې و ما ته راکوي دومره قوت راکوي لکه د جبرائیل او د میکائیل او د اسرافیل. لا یا الله موږ ستا سره وعده ده موږ دا نه غواړو موږ خالي لا اله الا الله محمد رسول الله غواړو. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دغه تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول الله. الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن يقذف في النار متفق عليه. عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی